دوستانو دا زموږ ورور صرف د کرکټ لوبغاړو د لیدلو لپاره د دوبۍ څخه راغلی ده. همداسې ده؟ بالکل دغسې ده، خو زه خو خپله که درته ووایم د اصغر افغان سخت مینهوال یم. که زما موبایل وګورې مکمل د اصغر افغان نه ډک ده. کوم لوبغاړی دې خوښېږي؟ نابي ډېر ملي ټیم ته چې راغلو مو خاصه لوبغاړی دی و. زما خو داسې لوبغاړی دی چې په دا ګراوند کې نشته. څوک ده؟ نوین الحق. نوین الحق. Yesterday Yerahmanat Dalawi. Yesterday Tereka sabotage Mevresdo. Wala de Senati Tarekatu Valbazaka Shaloma. واه واه واه. دوستانو ښه راغلاست خوست ته، او زه د رحمت ولی مسرور ملي لوبغاړی کې یم. دا هغه ځای ده چې د خوست په ولایت کې په لومړي ځل لپاره د شپږیزې 11م پړاو د شپږیزې کرکټ سیالۍ شروع شوي دي او دلته ترسره کېږي. دا د خوشحالۍ ځای دا ده چې ګڼ شمېر مینهوال راغلي دي دا لوبه د نږدې څخه غوږ ګوري. زه غواړم د دې مکمله خپرونه سبک مو تر تاسې ورسوم. اخ جانان دی وطن، اخ جانان، اخ جانان دی وطن، اخ جانان ګران دی وطن. شبکې والا غلا دي اخ والي. دوستانو موږ د رحمت ولی مسرور په ملي لوبغاړي کې یاستو. دلته شپږیزې لیګ شروع ده، ځوانان راغلي دي دا کرکټ ګوري. ورور السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر جوړی بخیر یې. بغل لیدونکو ته کسان معرفي کوئ. مخیب الله زادران. زادران صاحب کرکټ سیالۍ د نږدې څخه ګوري. مخکې مې ډېره ښایسته خوشحالي دې کوله. نه والا مخته مو نه ولې د ډېر غټ ارمون و چې نبي لاندې نه ووینم. دغه ارمون مو پرې راشه ورته راغلم میدانو ته. ډېر خوند وخوړم. دغه نبي چې دا د مساینک لوبغاړی دی که نه؟ مساینک لوبغاړی دی. مو ډېر غټ ارمون و چې زه یې داسې راووینم وبولې د لاندې نه. بس نه چې د میدان نه ورکوز نه شي هغه. والا نو هغه هم نه پرېږدي که نه. ډېر هڅه مې کړې دی. پرون مو هڅه کړې ده، اوس هم وکړه نه وشوه. دوستانو په خوست ځوانانو کې دا اوس یو هغه شوی ده، ضد شوی ده. جال نه وراوړي هغه او غواړي هغه لوبغاړي د نږدې څخه وګوري. دا یې په زړه لوی ارمان ده. دا مې غټ ارمان دی چې نبي سره یو ووینم انشاءالله پوره کېږي. بیا هم دا ارمان. مخکې دې ویلي وای شبکې غلې دي. رښتیا غلې دي؟ شبکې والا رښتیا غل دي. اکثره کې د اټوما شبکه ډېره غلا شوې ده اوس. کیا اټوما غلا شوې ده بیخي. هغه کمپاین کې اوس ته مې والا ځکه کیم و بیخي کې کیم. جانان دی وطن، جانان دی وطن، ګران دی وطن، اخ جانان دی وطن، دی وطن، ګران دی وطن، اخ جانان دی وطن، ګران دی وطن. وی ارمان دې پوره شي. ارمان پوره شي انشاءالله. دوستانو خو ځوانان خوشحاله په دې دي چې په لومړي ځل لپاره په کرکټ شپږیزې 11م پړاو سیالۍ په خوست کې ترسره کېږي. نو ځوانان ډېر خوشحاله دي. دوستانو ګربز ګورې ورته راغلی او ډېر پتنګ یې اوس نه. ګربز والا ډېر پتنګ یې مینهوالې بیخي زیات شوي دي. اوس بیخي زیات خوشحاله اوسئ دوستانو. سلام. په خوست کې د کرکټ شپږیزې 11م پړاو سیالۍ روانې دي چې ما سره ورور ولاړ ده. خوستي ځوانان سره هم خبرې وکړلې. نو خوستي ځوانان په لار کې دې ځوان سره هم خبرې کوو. ورور جان اول کې دې کزان معرفي کړي. ډېره مننه. لومړی سر کې ستاسو ته ښه راغلاست وایم. دا چې تاسو زمونږ میلمانه یاست، په خیر راشئ. څه ډول چې په کار ده ستاسو میلمهتوبه به شاید موږ نه وي کړې، خو نوم مې رحمان ولي دی. تخلص مې عیان دی. د شپږیزې ټورنمنټ ته راغلی یم. خپله د خوست اوسېدونکی یم. دې کې د خوښې لوبغاړی څوک ده؟ کوم ټیم دې ډېر خوښېږي او لوبغاړی څوک ده خوښ؟ که رښتیا درته وایم د خوښ لوبغاړی مې محمد نبي سخیل دی او په خپله مې د مساینیک ټیم مینهوال یم.
دوستانو رحمت ولی مسرور لوبغاړي کې استو زما سره ځوانان دي د خوښ لوبغاړي دي څوک ده گرباز ګربز رحمان الله ګربز بل څوک ده بل ولا نبی نبی ساخي څه شابل ستا د خوښ لوبغاړي څوک ده رحمان الله گرباز ستا څوک ده نبی ستا څوک ده زما خپل ځان نه خوښ لوبغاړی منشته خپل ځان نه خوښي یا خوښ لوبغاړی نه لرم ستا څوک ده وروره زما خو داسې لوبغاړی دی چې په دا ګراوند کې نشته څوک ده نوین الحق نوین الحق I miss you نوین الحق همغسې و یس ستا د خوښ لوبغاړي څوک ده رحمان الله گرباز دا ټول د ګربز مینوال دي اکثریت چې دي د ګربز مینوال دي ها ګوره نه ابي نه ابي خای جوړی بربادی مریضانه بیشا خای شکر ده د درونکو د کزان معرفي کې محمد یعقوب د ګربازنا هر د ګربز څخه د نور څوک خوښیږي مجیب زادران دغه کرکټ کې ډېری دغه ملي لوبغاړي چې دي اکثریت یې د خوست دي مزده خوشحاله اوسئ سلامت رحمان الله ته وای د خوستي په ژبه باندې د شعر وایه یه سترګې ترې کا ثبوت یې چې مې ورځ دو یه سترګې یه رحمان الله ته دلای وي یه سترګې ترې کا ثبوت یې چې مې ورځ دو ولا د سنت طریقه بل بزاق شلو ما واه سانو خوستي ژبه لهجه ډېره خوږه ژبه ده ته موږ د کوم شي ډالۍ کوي ولا په الحال شعر خو نشته را سره خو نه پیغام شعر را سره نشته وای دا در ویني دلته ونیسه دوستانو دلته ونیسه یوې ونیوه خو خولۍ تېروې نه وړله رحمان الله ګربز څخه بریالی نه شي السلام علیکم صدق وعلیکم سلام امې ته ګوره که نه لږ دې خوشه کوم لوبغاړی دې خوښېږي نبی ډېر ملي ټیم ته چې راغلو مو خاصه لوبغاړی دی و نبي ساخي ډېر مو خوښېږي اوس راغلی خوست خو څنګه خوشحالۍ احساس څنګه په کې مې ته ډېر به ته خوشحال یم ډېر ځکه دا د لومړي ځل لپاره په خوست کې د لیګ شروع شوې او دا دغه د ملي لوبغاړو د نږدې څخه ولید بالکل ډېر خوښ شوم مو چې نبي د نږدې نه وګورم دغه نبي دپاره زه د ملکي شفقانه نه دته دپاره د نبي د څنګه بیا بل کوم لوبغاړی خوښېږي یو هغه فیصل شاهین د ما تره ځای ته ډېر ښکلی بیډه وکړو خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ خوشحاله فیصل شاهین مې تره ځای و یا در پاره راغلم چې د بیډ ووینم ودې لیده بس خوشحاله اوس نن راشد خان ارمان هم راغلی که نه بالکل هغه دې ولیده ناولم به ما وظیفه وه ملکي شفقانه کې سبا ورته بیا راځي و چې د مې شپې ماسپښین راځو خوست ولایت کې دغه د کرکټ سیالي شروع ده خوشحالۍ احساس دی که موږ ته بیان کړي اول ځان معرفي قربان ګرانه زه خو نعیم صفدی یم د خوست ولایتو د لکڼو اوسېدونکی یم د ټنګ کلي زه خو درته وایم زه خو مسافر یم په دوبۍ کې هلته چې کله میچونه وي د افغانستان یو میچ نه پرېږدم ډیوټي پرېږدو خو بیا مې چې وطن حق لري که نه میچ ته خامخا ځان رسو هغه د چوکۍ جنګ هم چې کړی دوی کړی صحیح خبره ده ولا خو ډېرې سختې شپې وې ګرانه خو په لومړیو کې تاسو ته ستړی شوی یم زما نه یې شولو تاسو نه ډېره مننه چې دلته تاسو راغلي یې هغه وخت کې بیخي زیات احساسات وو خو متاسفانه چې داسې فاروقي صاحب ګټلی مې چې ویللو بیا بیخي دا رقم هغه شولې چې قانون بالکل مراعات شولو که نه مراعات سخت قانون ده پوه شوئ دا رقم جنګ وشولو چې بیخي چا هیله نه کړله بیخي سخت جنګ ووله ته وایم ګرانه ولته زه یا په دوبۍ سټوډیم مې لیدله دی دوبۍ مې لیدله دی سرجې مې لیدله ده خو ولې نه هغه باندې ډېرې خرچې شوي ډېر مصارف شوي دي خو چې کله ما د خوست سټوډیم وکتلو که درته ووایم په ایمان درته وایم دومره خوند یې راکړې ده چې د هغې نه ما ته بیخي دغه خوست سټوډیم ښایسته ښکاري بیخي زیات خوشحاله یم یوه ورځ ځان پاتې کېږم خامخا سټوډیم ته زه ځان رسوم چې دلته لوبغاړي نږدې نه وګورم موږ خو کتلي دي هلته خو بیا هم کوشش کوم چې دلته راشم خوشحاله اوسئ دوستانو دا زموږ ورور صرف د کرکټ لوبغاړو د لیدلو لپاره د دوبۍ څخه راغلی ده همزده بالکل دغسې ده خو زه خو خپله که درته ووایم د اصغر افغان سخت مینهوال یم که زما موبایل وګورې یا مکمل د اصغر افغان نه ډک ده چې
چې کله به زه هلته سټوډیم ته تلم د عکسونه د پټوان به زما په ټټر لګېدلي وو هلته سټوډیم ته به زه روان وم خو اوس دلته زه په سټوډیم کې نه ګورم ولا لږ خفه کېږم خو بیا زه د ټولو لوبغاړو سره د مکمل افغانستان سره مینه لرم خو افسوس چې اصغر افغان دلته موجود دی ډېر خوند کوله زما خو دغه ډېر ارمان ده ګرانه چې زما کور ته راشي زما سره میلمه شي زما ډېر ارمان ده بیخي غټ ارمان مې ده خو که اوس دلته په سټوډیم کې وه لکه څنګه چې هلکان دلته سټوډیم ته ورودانګي منډې وروهي لوبغاړو ته شاید ما خپل جیل عطر کړی وه خو اصغر افغان مې غوږه ګډوله دلته وه خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ دوستانو موږ سره ښایسته ښایسته ویډیوګانې وګورئ او ترې خوند واخلئ د کومه لوبه چې وه د مساینک او مونهنګانو ترمنځ وه چې مونهنګان وکولی شو مساینک ته ماتې ورکړي چې اخره شپږیزه ګلبدین نایب ترسره کړله چې یو شپږیزه واله او یو ورن د 15 باله پاتې او ورن چې شپږیزه واله او شپږیزه کې هم پرې هټ شو دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه چې تاسو مو د ابداره یوټیوب چینل څخه در وړاندې کړه تر بیا چې زه طاوله وردګ له ابداره یوټیوب چینل څخه تاسو د نن چوپړ کې سره تاسو خپل بکون خلاص ور د ژوند په ټول چارو کې بریالي اوسئ